اسلام د عمل دین دی. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو ډیره عبرتناکه قصه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. د قاهرې په لوی چوک کې هر ډول خلک د شپې شوګیرې کوي، کټ مټ لکه د جمعې په شپه د کابل قرغې بند ته چې خلک ورځي او خپلې ساتیرۍ پکې کوي. هلته هم د جمعې په شپه همدغه چوک ته یوې عیسوي کورنۍ له لویانو نیولې تر کوچنیانو او له نرو نیولې بیا تر ښځو او ځوانانو پورې ټول تللي وو. د شپې تر ناوخته هلته په خپلو ساتیریو لګیا وو. خوراکونه، کبابونه، عیش و نوش، رقص او ډانسونه یې هم سره وکړل، خو ډېرو شرابو خوړلو د هغې عیاشې کورنۍ هوش او صد له سره ایستلی وو. څوک په صد او هوش کې نه او څوک لا هم بېهوشه د ستر چوک په میدان کې ویده پراته وو. اخر د کورنۍ نور ټول غړي سره راټول او له چوکه تللي وو، خو د کورنۍ یوه ځوانه او ډېره ښایسته پیغله بېهوشه او ویده په چوک کې پاتې وه او دوی ټول په خپله مستۍ کې ترې تللي وو. خو د قاهرې په لوی علمي فرهنګي او متمدن ښار کې یو شمېر مسلمانانو ځوانانو په خپل منځ کې د پیښو په وړاندې د مبارزې صندوق په نامه یو خیریه مرکز جوړ کړی او خپله نیک اخلاقه ځوانانو، نرانو او ښځو پکې برخه لرله او د میاشتې به یوه روپۍ هغه صندوق ته ورچوله او د دې ترڅنګ به یې هره شپه ځوانان په همداسې د میلو پر ځای کې په نوبت سره ویشل، تر څو که څوک له کومې ستونزې سره لیدلې پیدا کړي دوی به خپله ایماني، وجداني، انساني او اخلاقي مرسته ورسره کوي. په دې شپه په همدې چوک کې د ځوانانو د همدې ټولنې نوبت په یو ځوان مجرد طبي ډاکټر باندې راغی. نوموړی ډاکټر د خپلې دندې ترسره کېدو لپاره نوموړي چوک ته راغی. ګوري چې یوه ځوان نجلۍ یوازې په داسې حالت کې ناسته ده چې یوې او بلې خواته ګوري. تقریبا د وجود زیاته برخه یې بربنډه وه، بل هیڅوک هلته نه و. دغه ځوان ډاکټر د خپلې ایماني فریضې ادا کولو په خاطر په داسې حال کې ورنږدې شو چې دغه نجلۍ ته یې نه کتل او پوښتنه یې ترې وکړه چې خورکۍ څه درباندې شوي، ولې یوازې پاتې؟ هغې زړه نازړه په ژړغوني حالت کې ورته وویل چې موږ دلته د میلې لپاره راغلي وو، شراب مو ډېر وڅښل، ټول نشه وو، زه هم دومره نشه وم چې اوس په هوش کې رالم، نو کورنۍ مې تر څنګ نشته او زه دلته یوازې پاتې یم، نه پوهېږم څه وکړم او چېرته لاړه شم. ځوان ډاکټر ورته وویل چې زه به یوه ټکسۍ ته لاس ورکړم، ستا خپل کور ته به دې ورسوي. نجلۍ خوشحاله شوه، ټکسي راغی او ډاکټر لاس ورکړ. ټکسي ودرېدو، نجلۍ ته یې وویل چې ته شاته کښېنه او خپله ډاکټر مخکې له ټکسۍ چلوونکي سره کښېناستو. ډېره یې په واټونو او کوڅو کې تاو راتاو کړه، خو له نجلۍ څخه د خپل کور اډرس او نښه ورکه وه. اخر یې ورته وویل چې له ما سره لاړه شه، زه ځای لرم، هلته به شپه تېره کړې او سهار به دې وختي په رڼا کې په خپل کور باندې وسپارم. جینۍ زړه نازړه له ځوان مجرد ډاکټر سره د هغه کمرې ته لاړه. کمره د تعمیر په دوهم پوړ کې وه. کله چې د هغه د کوټې دروازې ته ورسېدل، د کوټې دروازه یې خلاصه کړه، هلته یو چپرکټ و. نجلۍ ډېره ووېرېدله او له ځان سره یې وویل لکه چې خپله مې ځان په دام کې وغورځاو. خو مسلمان ډاکټر ورته وویل چې خورې دا چپرکټ ستا په خدمت کې دی. اوبه او یوه پیاله چای هم ورکړ. بیا خپله ډاکټر د باندې ترې راووتو. جینۍ ته یې وویل چې ما پسې د کوټې له خوا دروازه دربنده کړه. جینۍ همداسې وکړل، خو د نجلۍ له سترګو خوب والوتو او په دې سوچونو کې ډوبه شوه چې چیرې نه چې نور خلک به هم راولي او دې ته به په بده سترګه وګوري. شپه هم ډېره یخه شوه او ډاکټر به له یخنۍ څخه کله د کوټې په باندنۍ برنډه کې ګرځېدو او کله به یې نفلونه او تهجد لمونځونه کول او کله یې هم د قرآن کریم تلاوت کو. خو نجلۍ د کوټې له کړکۍ څخه د ډاکټر دا ټول حرکات او سکنات په خپلو سترګو لیدل. چې سهار شو، چای پوخ کو او ټک ټک دروازه یې ورته وټکوله. ورو یې غږ ورباندې وکړ چې خورې پاسه سهار دی، لاس او مخ ومینځه او دا چای در واخله. نجلۍ چې دروازه ورته خلاصه کړه او چای ترې واخیستو او ویسکو، وروسته یې ورته وویل چې اوس نو ورځ شوه، راځه چې خپل کور ته دې ورسوم. جینۍ حق پک د ځوان ډاکټر تقوا او امانتدارۍ ته حیرانه او ګوته په غاښ شوه، ځکه چې عیسوي نجلۍ خو په خپله دین او خپله کورنۍ کې داسې امانتکاره څوک نه دي لیدلي چې په توره شپه کې دې یو مجرد ښایسته او تعلیم یافته ځوان ته یو په ځان باندې ښایسته نجلۍ په لاس ورشي او هغه دې سلامته ترې پاتې شي. لنډه دا چې جینۍ په ټکسي کې له ځوان ډاکټر سره کېناسته او خپل کور یې پیدا کړ. د کور د دروازې په خوله کې ښکته کړه او خپله ډاکټر ترې روان شو. خو د روانېدو پر مهال کې له بادیانته او امانتکاره ځوان ډاکټر څخه پوښتنه وکړه چې ته څوک یې او چیرته دنده لرې. نوموړي ډاکټر ورته وویل چې زه ډاکټر یم، په پلانکي روغتون کې کار کوم، زه په تا باندې خپل احسان نه اچوم، ما خپله ایماني او وجداني دنده ترسره کړې ده، الله مو مل او ملګری شه.
جینۍ چې خپل کور ته ورسېدله د کورنۍ ټولو غړو ته یې د خپل حال کیسه ټکي په ټکي تېره کړه، خو د دې ځوان تقوا او امانتدارۍ ته د دې کورنۍ ټول غړي حیران پاتې شول. نو پلار یې خپلې لور ته وویل چې راځه دا ځوان باید پیدا کړو. جینۍ د خپل مور او پلار سره یو ځای د ځوان ډاکټر په لټه کې راووتل. اخر یې په پوښتنو ځوان ډاکټر پیدا کړ. مننه یې هم ترې وکړه او د ډیر مال او دولت پیشکش یې ورته وکړ، خو ډاکټر ورسره ونه منله او ورته یې وویل چې زموږ دین موږ ته اجازه نه راکوي چې خپل احسان په چا باندې خرڅ کړو. دا ټول موږ د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره کوو، همدا زموږ کار او دنده ده. موږ ته دا مسؤلیت د اسلام په دین کې خپل خدای جل جلاله او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپیڅلی سیرت را په برخه کړی دی. د عیسوي کورنۍ د نورو غړو عقیده او باور هم د ځوان ډاکټر په ځوان کار او د اسلام په سپیڅلي عملي دین باندې پوخ شو او اراده یې وکړه چې موږ به خامخا همدغه نجلۍ همدې ډاکټر ته ورکوو. خو لومړی دا کورنۍ له واړه څخه تر زاړه پورې ټول د اسلام په دین باندې مشرفه شوه او بیا یې همدغه نجلۍ همدې ډاکټر ته په شرعي نکاح سره وکړه او ټول په خپلو کې د اسلام او د وینې د شراکت په دوو پیوندونو سره خپل شول. د یوې کورنۍ مسلمانېدل په حقیقت کې د ټولې نړیوالې کورنۍ مسلمانېدل دي. زما له ټولو مسلمانانو ځوانانو او خویندو ته دا خواست دی چې خپل ځانونه د همدغې مصري ځوان ډاکټر په څیر اجتماعي رښتینو عملي خدماتو ترسره کېدو ته وقف کړي او تمه لرم چې د اسلام عملي دین په خپله ټولنه کې پلی کړي تر څو نور خلک او ګوندونه خپله پوه شي چې اسلام له موږ څخه په معاملاتو کې څه غواړي او په عباداتو کې څه ډول او د چا عبادت وکړو. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې تاسو به خوښه شوي وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي، نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.